علیکم دوستانو ویلکم ټو انګلیش وذ ولی دوستانو نن به موږ تاسو ټینسز وایو ډیرو دوستانو ته ټینسز کې مشکل ښکاري خو زه به نن تاسو ته ډیر په اسانه طریقې سره ټینسز وښیم چې ټول عمر کې به مو هیر نشي. دوستانو ویډیو تر اخره پورې را سره وګورئ که اکاونټ مو فالو کړی نه وي در سره فالو کړئ. دوستانو تصور وکړئ چې یو کس دی هغه کس درې زمانې لري. یو ته وایي پریزنټ ټینس یعنی هغه کس چې دا اوس چې کوم کارونه کوي نو هغې ته پریزنټ ټینس یعنی فعل حال صحیح ده. او پاس ټینس هغه زمانه چې هغه په تیر وخت کې د کس په تیر وخت کې کوم کارونه کړي یعنی هغه تیر شوي دي. بل دا موږ سره فیوچر ټینس یعنی مستقبل ټینس سره روانه زمانه چې هغه به دې نه پس څه کوي نو دا فیوچر ټینس یعنی روانه ټینس ته ټینس دوستانو د ټیمپس نه اخیستل شوی دا چې دا یو یونانی ورډ ده لیتن ورډ ده نو هغې ته یې نوم ایښی ټینسز صحیح ده. موږ سره دوستانو ټینسونه ټوټل ټینسونه 12 ټینسونه دي. بیا موږ سره اول 3 ټینسونه راځي بیا هر یو ټینس څلور ډولونه لري نو ټوټل موږ سره 12 ټینسونه راځي چې دا د ټینسونو نومونه زده کړو. دوستانو موږ سره دا پریزنټ ټینس دا ټینس چې دا ټینسز په دریو برخو ویشلې دي. یو پریزنټ ټینس بل پاست بل فیوچر بیا هر یو ټینس په څلورو برخو ویشل شوی ده. کوم دي چې راځي چې یو چې دا پریزنټ ټینس نو په دې پریزنټ ټینس کې څلور ډولونه دي. اول چې دا پریزنټ ټینس شو بیا کنټینیوس ټینس دا بیا موږ سره پریزنټ پرفیکټ ټینس دا بیا موږ سره پریزنټ پرفیکټ کنټینیوس ټینس نو ټوټل څلور ټینسونه د پریزنټ شو. همدا شان د پاست هم دی او د فیوچر هم دی. نو اوس به موږ دا ټینس د پریزنټ ټینس څلور چې کوم ډولونه دي دا به څنګه یادو. موږ داسې چل وکړو دوستان چې پریزنټ به راواخلو اول ځای ته نو به وایو چې پریزنټ انډیفینټ ټینس. څنګه به وایو پریزنټ انډیفینټ ټینس. ټول ټینسونه به په دې طریقې سره موږ یادو. بل موږ لیکو چې پریزنټ کنټینیوس ټینس نو څنګه ماغه پریزنټ به راواخلو پریزنټ کنټینیوس ټینس. همدغه شان پریزنټ پرفیکټ او لیکو چې پریزنټ پرفیکټ ټینس او پریزنټ لاست ون پریزنټ پرفیکټ کنټینیوس ټینس صحیح ده. اوس دوستانو د ماضي زمانې یعنی پاست زمانې هم دغه شان څلور ډولونه دي چې انډیفینټ کنټینیوس پرفیکټ کنټینیوس صحیح ده. نو دا به موږ څنګه لیکو همدغه شان به ولیکو چې پاست انډیفینټ ټینس پاست کنټینیوس ټینس past perfect tense past perfect tense or past perfect continuous tense past perfect continuous tense. اوس دوستانو راځو فیوچر ته. فیوچر هم دغه شان څلور ډولونه دي چې انډیفینټ ټینس کنټینیوس ټینس perfect continuous. همدغه شان به موږ ولیکو چې future indefinite tense future continuous tense future perfect tense او future perfect continuous